ګوره دوه کسانو ګڼه یو کافر او یو مسلمانو د هغې د مرګ وخت مکمل رانږدې و مړه کېدله چې کله د مرګ وخت رانږدې شو نو دا کم چې کافر نو د خپل کور والا ته ووایي د مرګ وخت یې نږدې و چې یاره زما په زړه باندې یو ارمان دی چې په ما باندې رویت شوې مایې وخورئ تاسو رویت شوې مایې او کم چې مسلمانو ښه پرهیزګار او ښه دیندار او د هغه د مرګ وخت راغی نو هغه خپل کور والا ته ووایي چې یاره زما په زړه باندې یو ارمان دی چې ماله یو چمچه د زیتون تیل راکړې چې زه وخورمه اوس چې کله د دې دواړو په زړه کې دا تمنا پیدا شوه او د مرګ ټایم یې دی مکمل بس مري لږ وخت ورته پاتې دی نو الله دوو فرشتو ته لاړه حکم یې وکړ چې تاسو لاړئ شئ او دا کم کسان چې د کافران دي د کافر دپاره دا میت یې چې زړه شوی دی نو لاړ شئ دي چې کوم ځای کې جال ورغورځوي نو هغه جال وله ټول د میانو ډک کې چې دله دا میان رواته کي او دا میان دا کافر اخري ښه په مړه خېټه باندې ځکه دا یې د مرګ نه مخکې اخري خواهش ظاهر کړی دی او هغه بلې فرشتې ته حکم وکړو چې لاړ شه او دا کومه مسلمان چې دی وایي چې زه یو چمچه زیتون تیل خورم د مرګ نه مخکې نو داسې کار به وکړي چې د کله دا کور والا دا تیل راچي د دې بوتل نه نو دا بوتل چې دی دغه تیل به هم د دې د لاس نه وغورځوي دا بوتل به هم وغورځوي چې دا بوتل مات شي مکمل او دا مسلمان چې دی دا تیل ونه خوري په آخري وخت کې دی د دې تیلو نه محرومه پاتې شي چونکې فرشتو ته د الله حکم و هغې لاړې د الله حکم یې پوره کړه کم چې د کافر په هغه باندې ډیوټي لګېدلې وه هغه جال یې ورته د میانو ډک هغې هغه میان راوباسل میان یې هغه کافر له د مرګ نه مخکې سره کړه ښکلې رواتې کړه او ویې خوړل پې او کوم مسلمان طرف ته چې د کمې فرشتې د هغې ډیوټي لګېدلې وه نو هغه چې راغله نو بس هغه بوتل یې ترې مات کړه او هغه مسلمان چې و نو هغه زیتون تیل ونه خوړل کله چې دواړه فرشتې راتلې نو په اسمان کې د دواړو ملاقات وشو دواړه چې یو بل سره میلو شوې نو یو بل ته وایي چې نن عجیبه غوندې کار ما وکړه هغه یو فرشته ورته وایي بله ورته وایي چې یاره ما هم داسې عجیبه غوندې کار وکړه په دې کې د الله څه حکمت خامخا دی خو مونږ پرې نه پوهېږو چې دې کې به د الله څه حکمت وي دا حکمت معلومول پکار دي دې کې به خامخا د الله ډېر غټ حکمت وي الله خو سره د علم دا ټول هر څه ګوري پته ده ورته الله دواړه فرشتې راوغوښتې چې تاسو دا کم کار له چې ما لېږلی وی د دې د حکمت د معلومولو تاسو جستجو ده چې تاسو ته دا معلوم شي چې ولې داسې ما وکړه کافر له مې د مرګ نه مخکې هغه له رویت کړی مایې ورکړه چې هغه کافر او مسلمان چې و هغه د زیتون یو چمچه تیل وغوښتل نو هغه له مې تیل ورنه کړه او دواړه د دنیا نه لاړل نو تاسو په دې حکمت پسې په دې جستجو کې چې دې کې به څه حکمت وي داسې نو وی ګوره دې کې دا حکمت وګه نه چې د کافر چې کوم د مرګ وخت نږدې و او د موږ سره یو نیکي داسې وه چې د هغې د خامخا صله ورکول پکارو یو نیکي داسې کړې وه نو چونکې که دې مړ شوې وې او دلته راغلې وې اخرت ته راغلې وې نو بیا خو کافر ته ته صله نشي ورکولی دلته نو د دې د وجې نه چونکې هغه سره ایمان نشته کافر دی نو ما دې فرشتې ته حکم وکړو چې ته لاړه شه او تا ته مې ووایي چې دا جال وله د میانو ډک کړه چې دی ښه ډېر میان وخوري چې دا د ده د هغه نیکۍ په بدله کې دته په دنیا کې د هغې بدل ورورسي او بیا آخرت ته دې ځان سره سره ونړي دلته کې د ده بدله نشته اکثر زمونږ خلک ګوري چې دا وګوره دا کافر دی دله الله دومره دا نعمتونه ورکړي دي دله الله دا څیزونه ورکړي دي دله الله دا څیز ورکړی دی دا څیز یې ورکړی دی نو دا الله ګوره د ده د ښه کارونو په بدل کې دله په دنیا کې هغه هر څه ورکوي د هغې هغه بدله په دنیا کې ختموي او په موږ مسلمانانو باندې چې په دنیا کې سختۍ راشي موږ وایو یاره موږ مسلمانان یم یو په موږ باندې دونه سختۍ راځي نو کمې فرشتې چې د مسلمان طرف ته هغه تلې وه
او هغه د زیتون بوتل اعتماد کړو هغه چمچ زیتون چې تیل هغه مسلمان د مرګ نه مخکې نه خوړل هغه فرشتي ته الله فرمایي چې ما مسلمان سره داسې ولې وکړه دا ته پته ده ما سره داسې ځکه وکړه چې چونکې دې که دا تیل خوړلی هم د مرګ مقرر و که نیو خوړلی هم دې مړ کېده خو چونکې د مرګ په وخت کې دا جستجو پیدا شوه چې زه د زیتون دا تیل وخورم نو هغه تیل ما د په نصیب ځکه نه کړه چې د ټول عمر زما عبادت کړی دی زه خوشحاله کړی ما ډېر پرهیزګاره انسان و خو د ده نه یو ګناه داسې شوی وه چې که دې ما ته راغلی وي نو د دې به دلته کې بیا سزا میلاوې ده نو ما وی چې دا یو ګناه ده چې بس دام ختمه شي نو هغه دله د آخره کې دا تیل ورکول چې ده که دا ورکړی وي نو دی به دې ګناه سره دلته راغلی وي نو ده مانه چې ما دا سخته تېره کړه او دا تیل د ونه خوړل نو دا د دغې ګناه په د دغې بدل کې د ده ما دغه ګناه ختمه کړه نو دی ما ته راغی آخرت ته چې راشي نو ده سره به یو ګناه هم ني نو بس دی به بغیر حساب کتابه ځي دا واقعه چې کومه ده نو دا په بکر مودي کې غالبا فالنفوري صاحب هم لیکلی ده ها دا د دې وجې لیکلی دی چې مسلمان د دې ته نه خفه کېږي چې ما ته په دنیا کې دا دونه سختي ولې میلاویږي او ما ته دا تکالیف ولې را رسي دا اکثر د ګناه د ختمېدو دپاره الله د دا تکلیف رسوي او کافرانو سره دا دونه نعمتونه چې مونږ وینو چې دا وګوره کافران څونه په مزو کې دي نو دا د هغې داسې ښه کارونه چې د هغې صله ورته الله په دنیا کې ورکوي نو د هغې د وجې نه دي په دنیا کې په مزو کې د دې صرف دکه مطلب نور زمونږ مسلمانان په دې حکمت باندې اکثر نه پوهېږي د دې اکثر په داسې وخت کې د هغې د خولې نه کفریه کلمات موځي ها